او د صحابه دشمنان نعوذ بالله خو کله بل خبره کوي څوک چې نبی علیہ السلام بیبیانو ته کنزل کوي او ځان ته چې موږ د اهل بیت او عاشقانو هی به په جړای شي دا مکاران دا د صحابه دشمنان دا د اهل بیت دشمنان دي اصل کې دی سوي نعوذ بالله ایو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام د نجد ته اشاره کوله نو وې د عائشه رضی الله عنها دی وجري طرف ته اشاره وکړه چې دې طرف نه فتنې راوچتي نو دا ظالمان ته څه وایي وګوره کنه د عائشه رضی الله عنها ته اشاره وکړه دا د فتنو والا خزه د نوز یو خار د اصفهان چې نن په ایران کې دی او یا زر يهوديان به د دې ځنه د دجال په لخر کې مرګري شي د مسلمانانو د قتل د پاره دا ځمکه همیشه د مسلمانانو د قتل د پاره استعمال شوی دجال چې کله خروج وکي دجال نو د دجال کومه ډله چې راوځي دا به د خراسان نه راوځي حدیث کې راځي دا دې طرف ته مشرقي ملکونه دا ایران او دا ملکونه دا دې طرف او د دجال سره به صرف د ایران د یو خار نه دا ایران د دجال او د يهودو مرکز دی نبی علیہ السلام په خوانه دا فرمایي دی فارس طرف ته اشاره کړو او نبی علیہ السلام چې کوم هغه دا اوس خلک دوکي ور کوي کنه خیانتونه دومره عام شوي دي چې حیران به پاتې شي په دې نیټ باندې داسې کسان ناست چې ښکارا په پیغمبر دروغ وي ښکارا په حدیث کې تحریف کوي دوکي کوي او عام سادهګان مسلمانان په دې نه پوهیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نجد ته اشاره وکړه نجد چې دغه نجد طرف ته فتنی او دلته به د شیطان خکر را چتیږي نو نجد نه مراد کم نجد دی وزاره سعودي د ریاض یا دی دغه نجد نه د دوکه مکو د نبی علیہ السلام نجدونه ټول چې راجمه کې 12 دی باز علماء دینم زیات شمارلې دي نجد چې کوم نبی علیہ السلام حدیث کې ذکر کړي هغه نجد د عراق دی د کوم ځای دی اين مراد عراق دی او د صحابه دشمنان نعوذ بالله خو کله بل خبره کوي څوک چې نبی علیہ السلام بیبیانو ته کنزل کوي او ځان ته چې موږ د اهل بیت او عاشقانو هی به په جړای شي دا مکاران دا د صحابه دشمنان دا د اهل بیت دشمنان دي اصل کې دی سوي نعوذ بالله ایو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام د نجد ته اشاره کوله نو وې د عائشه رضی الله عنها دی وجري طرف ته اشاره وکړه چې دې طرف نه فتنې راوچتي نو دا ظالمان ته څه وایي وګوره کنه د عائشه رضی الله عنها ته اشاره وکړه دا د فتنو والا خزه د نوز دا مطلب دی د حدیث زه چې اوس یو ځای ته اشاره کوم چې لکه دې طرف ته ګوره حالات خراب دي نو مطلب دا کور نه مراد دی دا کور والا ډېر خراب خلک نه زه خو چې اشاره کوم خامخا دې دیوال او دې کور ته یو ځای ته اشاره کیږي زما دا خو دې نه مراد کنه زه خو مراد کوم بل څه کو چې تاسو کې عقلی تاسو په پوهیږئ چې دا نه یادې ګوره دا طرف یادې دا علاقو طرف ته حالات خراب دي علاقو طرف ته بدبنی ده دی علاقو طرف ته داسې صورتحال ده نو نبی علیہ السلام په خپل د دې به شرح کړي په بل حدیث کې صفا فرمایلی چې عراق طرف او مخکې د ایران او عراق او دا ټول ځمکه یو دا خو اوس به وروسته ټوکړي شوي نو دا ټوکړه پکې جدا شوي اوسم د دجال په لښکر کې چې کوم 80,000 کسان به مرګري کیږي د یو خار نه هغه خار په کوم ځای کې دی اصفهان په کوم ځای کې دی په کوم ځای کې دی ایران کې ایران د يهودو مرکز دی دا واسه ډرامه ده تازه ایران او اسرائیل باندې دا سیدغه الکه دومره خو په لیندو گزار کړه بیا وسو کسان سر نو مات شي میزایل ورپښې کړه پلانې او ډرون ورپښې تا ډرامې دي په دې تاسو نه پوهیږئ دا شاته ډېر غټ تاریخ دی دا په خپل د اسرائیل وزیر اعظم د دې دغه کې اقرار کوي چې دا زمون قائم کړی دی هغه د دې مشر چې وخت چې انقلاب راوځي دا وي مونږ تیار کړو ته په دې نه پوهیږي په دې خبرو ته صرف د سوشل میډیا د ظاهري خبرې اوري دا الله نبی فرمای یو خار د اصفهان چې نن په ایران کې دی او یا زر يهوديان به د دې ځنه د دجال په لخر کې مرګري شي د مسلمانانو د قتل د پاره دا ځمکه همیشه د مسلمانانو د قتل د پاره استعمال شوی د انسانیت او خاص کر د مسلمانانو قتل عام کړي مسلمانانو د وینې سره غداری کړي نو د دجال خروج دا ډېره غټه فتنه ده نبی علیہ السلام فرمایي دا فتنه ورش په هغه وخت کې چې پچا کې ایمان او تقوا وا هغه به بچي خو کچا کې معمولی غوندي هغه د دنیا لالچ او ورته ټینګې دی نشي ابورته سجده مو کې کده نه کده د خزه او بچي به ورته وکی راشه اوس خلک د ان جی اوز تنخواه ته نشي ټینګېدل ایمان په بیلی اوس خلک لګیا دي معمولی خبرو باندې لګیا دي ایمانونه وبېلل معمولی خبرو باندې د دین او د ایمان غم نه کوي
لپاتې دا چې د دجال فتنه برش الله رب العالمین دې زموږ د هرې فتنې نه حفاظت وکړي غټې خبرې به هم نه کوو د الله په فضل به هم بچ کېږو